AI یا مصنوعي ځیرکتیا چې د انسان د فکر د انتقال په هڅه کې ده، په 2023 کال کې دغه هدف هغه وخت لا پیاوړی شو چې د اوپن AI کمپنۍ لخوا د چټ جی پی ټي، سوره AI او د ډیلی په نوم پروګرامونه وړاندې شول. دغه ټکنالوژي تعلیم سربیره پر اقتصاد، صنعت، زراعت، طب او تخنیکي علومو ډیر تاثیر غورځولی دی. په ورته وخت کې د شیخ زاید پوهنتون محصلین وایي پخوا به مو معلومات په ډیرې سختۍ سره پیدا کول، خو اوس د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کولی شو په لنډ وخت کې معلومات ترلاسه کړو. مخکې به موږ په یو مقاله په ګوګل کې پلټله، هغه نورې موضوعات یې خواوشا به راخیستلې، اما همغه مهمه مقاله به یې نه راخیستله. اوس د مصنوعي ځیرکتیا AI په واسطه باندې ډېر په اسانۍ کولی شو کله چې موږ یو عمومي مقاله ورکړو هغه ټول معلومات موږ ته راخلي. که مخکې مو هغه نقشې چې په ساعتونو ځنډېدلې یا ساعتونو به یې وخت نیو چې دغه یوه نقشه جوړه کړو، هغه د ځیرکتیا په مرسته هر ډول مو خوښوي، هر ډول مو پلانینګ ورته وي، هغسې یې برابرول یا ترتیبول یې راته شي. بلخوا د کارپوهانو په اند باندې د مصنوعي ځیرکتیا زده کړه د هر چا لپاره ضروري ده. په یادې ټکنالوژۍ باندې د برلاسي لپاره د حکومت ځینې پالیسۍ او میکانیزمونه رامنځته کړي او د عصري پوهنځیو په تحصیلي سیستم کې د مصنوعي ځیرکتیا اضافه کول اړین بولي. مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس نه یوازې دا چې ځینې مشخصو هیوادونو باندې اغیزه لري، بلکې په ټوله نړۍ باندې خپله اغیزه لري. نو په همدې اساس باندې اړینه ده چې هر فرد او هر وګړی د مصنوعي ځیرکتیا پوهه ترلاسه کړي او ځان پکې برلاسي کړي. نو د مصنوعي ځیرکتیا د زده کړې او برلاسي لپاره دولتونه مکلف دي چې ځینې پالیسۍ او میکانیزمونه رامنځته کړي. په عصري پوهنځیګانو کې یا په تحصیلي سیستم کې دغه یا مصنوعي ځیرکتیا اضافه کول ډېر ضروري دي. همدارنګه د یادې برخې متخصصین وایي د مصنوعي ځیرکتیا په پرمختګ سره به د انسانانو کارونه کم شي چې دا چاره په ټولنه کې لوږه او فقر رامنځته کړي او د هیکرانو لخوا د خلکو معلوماتو او شتمنۍ د غلا چانس زیات کړي. کله چې څومره آرټیفیشل انټیلیجنس وړاندې ځي دومره د انسانانو کارونه کمیږي. کله چې د انسانانو کارونه کم شي نو دلته لوږه فقارت رامنځته کیږي چې بدبختانه دا په ټولنه کې بده اغېزه رامنځته کوي. کله چې د هیکران غواړي چې د یو چا د ډیټا یا شتمني ترلاسه کړي، هلته خو پاسورډ سیستم لري که نه، نو دوی دلته دغه روباټ کې داسې د کمپلیکس الګوریتمونو څخه استفاده کړي چې د هغه په اساس باندې روباټ خو نه ستړی کېږي که نه، دا پاسورډونه چینج کوي او په آخر کې چې کوي هغه سپیسیفیک د یو چا پاسورډ پیدا کوي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې سازمان ویلي په تېرې یوه لسیزه کې د مصنوعي ځیرکتیا څخه په ګټه اخیستو سره څه باندې 450,000 نوي اختراعات ثبت شوي دي چې 15 سلنه په تېر کال کې ترسره شوي دي چې ډېر مخترع د چین څخه دي. عبدالواسع، زیرک ټي وي، خوست.